من کې چې بعضو ته کله حق بیان کی کنه یا د قرآن نه ورته یو مسله بیان کی یا د حدیث نه نو دی پلار نیکه دا پلار نیکه ګوره په آخرت کې تا د الله د عذاب نه نشي بچ کولی دا پښتو چې کومه تا راټینګه کړې ده چې زموږ د پښتو رواج دی دا رواج ته د قیامت په ورځ د الله د عذاب نه نشي بچ کولی ګورې دا ته چې وایي زموږ ملک والی نه کوي قوم یې نه کوي او خلک راپورې خاندي به او خلک به راته وایي چې لاړې بېغیرته شوې او لاړې داسې شوې او دغه شوې نو دا خبرې ته د قیامت په ورځ د الله د عذاب نه بچ کوي ګورې پښتو چې کوم ځای کې د شریعت برابري رسم و رواج چې کله د شریعت برابري او خلاف نه عمل پې کوو موږ ته نه منع کوو خو چې کوم ځای کې خبره د شریعت سره ټکراو خوري نو بیا به خبره پرېږدي او په څه به عمل کې بیا په شریعت باندې عمل کې نو اولنۍ لار چې څوک د پیغمبر سره ګاونډیتوب غواړي او د هغه سره جنت کې ګاونډي کېده غواړي نو د هغه لار به مضبوطه رانیسي د الف نه د یا پورې ټول ژوند د مرګه پورې دا به دغه پیغمبر په طریقه باندې تېري دویمه لار یو کار دا شو یاد ساتئ دویم کار چې انسان پې د پیغمبر سره ګاونډي کېږي هغه دا دی چې د پیغمبر سره به د هر څه سره د محبت نه زیات محبت کوي د ټولو نه زیات محبت به یو مسلمان د الله سره کوي او بیا به د هغې نه بد محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کوي حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی زما سره د هغه محبت نه زیات محبت ونه کړي کم محبت چې دی د بچو سره کوي د ښځې سره کوي د پلار سره کوي د مور سره کوي د روپۍ او د ریال سره کوي د هغه وخته پورې دی مؤمن نه دی ته به د هر څه نه زیات او د هر چا سره د محبت نه زیات محبت به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کوي مور پلار څومره غټه هستي ده زموږ دپاره ډېره غټه هستي ده ډېره غټه هستي ده مور پلار خو دا مور پلار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې دا یې څومره دي بچی څومره ګران دي خو دا بچي دا چې انسان ته ډېر نږدې دي او ډېر پې ګران دي دا بچي د پیغمبر په مخ کې ورب الکعبه ایسم نه ښکاري موږ ته چې څو پورې د داسې محبت د پیغمبر سره نه و نو د هغه وخته پورې ته کامل مؤمن نه یې او د هغه وخته پورې په جنت کې تا ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب نه میلاویږي په دې خبره ورسېږي په دې باندې دلیل څه دی مته سوی چې هره خبره و بیانو بیا به د هغې سره دلیل بیانو په دې څه دلیل دی چې څوک د پیغمبر سره محبت وکړي نو الله به له په جنت کې ګاونډیتوب ورکوي حدیث کې دا راځي مشهور حدیث دی په صحیحینو کې دا دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې انس ابن مالک رضی الله عنه وایي یو کس راغی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او ډایرکټ سوال یې وکړو متى الساعه قیامت به کله راځي دا اوس ډېر ناشنا سوال وکړو ځکه چې د قیامت ته راتلو علم خو د پیغمبر سره هم نشته د قیامت ته راتلو علم دا صرف یو الله ته معلوم دی بل هیڅ چا سره دا علم نشته خو دې سړي دا تپوس وکړو چې یا رسول الله متى الساعه قیامت به کله راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو څه جواب یې ورنه کړو د دې خبرې نو بیا صحابه کرام خپل منځ کې خبرې کولې چا وی دا سوال په پیغمبر ښه ونه لګېدو چا وی دا سوال به اورېدلی نه او چا سوي او چا سوي خو بیا څه وخت بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم اواز وکړو وی هغه څه شو هغه تپوس چې د قیامت په باره کې کوو هغه راپاس یا رسول الله زیمه وی ماذا اعددت لها ته خو تپوسونه ډېر کې د قیامت په باره کې چې قیامت به کله راځي خو تیار کړي دي د قیامت لکه هسې صرف تپوسونه کې ځکه چې د علم سړی صرف د تپوسونو مشیني تپوسونه ډېر کې خو عمل نه کوي صرف د تپوس لپاره تکړی چیرې د عالم سره کېناسته او بس سټارټ به شي یو لیست به راوالي د سوالونو او دا داسې او دا داسې او دا به څنګه کوو او دا به څنګه کوو او عمل بیا په یو باندې هم نه کوي صحیح د قیامت به کله راځي دا ستا سوال دی خو غټه خبره دا ده چې تا تیار کړي د هغې دپاره څه دي که یو سړی د قیامت دپاره تیاري وکړي نو بیا به هېڅ پروا دی نه ساتي چې قیامت به کله راځي او کله به نه راځي ځکه چې هلته خو هغه تیاری کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کس ته وی ماذا اعددت لها څه تیاری دې وله کړی که نه هغه هم ډېر ساده سړی و وی لا شی داسې خاص تیاری خو مې نه دی کړی نه داسې ډېر مونځونه او نه داسې ډېر زکاتونه صدقې خو به دغه مونځ او کم زکات او کم عبادت چې راباندې الله فرض کړی دی هغه کوم ها یو کار دی چې الا
انی احب الله ورسوله خو د الله رسوله د الله سره او د پیغمبر سره مې ډېر زیات محبت دی ډېر مین یم په دوی باندې او ډېره مینه ورسره کومه دا زما یو خاص کار دی وایي چې تا ته ووایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انت مع من احببت زه به صحیح د قیامت پر ورځ به ته د هغه چا ملګری یې چې د چا سره دې محبت کړی صحابه کرام وی انس بن مالک رضی الله عنه وی دغه ورځ په مدینه کې سم اختر و ولې اختر و وی پیغمبر وی چې سړی به د قیامت پر ورځ د هغه چا سره چې د چا سره محبت کوي نو وی موږ خو ټول د پیغمبر سره محبت کوو چې کله ته د پیغمبر سره محبت کوې ته به د هغه سره په جنت کې یو ځای ته به د هغه سره په جنت کې ګاونډي